السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو، زه محمد یوسف بنیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو دوه جوور شعرونه وړاندې کول غواړم چې سرنامه یې د انصاف او دا شعرونه د غنی خان د لټون په کتاب کې په 255 پاڼه باندې رقم شوي دي. راځئ چې وړاندې دا شعرونه وورو، بیا پرې خبرې کوو. غنی خان وایي: تورې زلفې د خورې شوې ول په زنځیرونو، عبادت مې ټول لاهو شو، جماعت یو و خدای می بلو. د تقسیم په لوی ورځ ګوره هغه لوی ویشونکي، مال عشق د شلو راکو تعالی را خایس د سلو. زما عزتمندو غنی خان په دې نظم کې مونږ ته الله طرف ته د تلو لنډه او نیغه لاره ښودل غواړي. وایي چې تورې زلفې د خورې شوې تورې زلفې د خورې شوې ول په غونډولو. ای زما محبوبې، غنی خان خپله محبوبه وویني، یعنی انسان ته چې کله دی فکر وکړي او هغه هم زنانه صفت، نو زنانه له الله سبحانه وتعالی بیل شان خوند ورکړی. د نارینه دپاره په دې کې کشش دی او په نارینه کې د زنانه دپاره یو کشش دی. نو زنانه کې چې الله سبحانه وتعالی د کشش کم سیزونه اچولي، پای کې زلفې هم دي چې کو فرض که زلفې نه وی نو د دې د ښایست په بیا دومره نو. نو غنی خان هم دغې محبوبې ته مخاطب شي، وایي چې تورې زلفې د خورې شوې ول په غونډولو. ای محبوبې، تا چې کله د خپلې تکې تورې زلفې را خورې کړې او د څه دپاره؟ د را غونډولو دپاره. نو څه چل وشو؟ عبادت مې ټول لاهو شو، جماعت یو و خدای مې بلو. بس ما خو چې تا ته وکتل نو تا زما دا زړه راخ کو، ځکه چې الله تعالی یو ښایست درکړی دی او دا ښایست د څه دپاره درکړی دی؟ چې زه ستا په سبب باندې خپل رب ته ورسمه، یعنی خپل رب وپېژنم. نو ما خو ټول عمر عبادت کو، خو زما دا عقیده وه چې په عباداتو باندې به زه الله له رسمه. خو اوس راته پته ولګېده چې اوهو عبادت یو کار دی، خو لار نه ده الله طرف ته د تلو. الله طرف ته د تلو لار چې ده هغه حسن دی، حسن پرستی ده او بیا عشق دی. ځکه خو الله سبحانه وتعالی د کائناتو په ذره ذره کې خپل حسن خور کړی دی او په ټولو کائناتو کې چې څومره حسن دی، نو د دې مثال د یو څاڅکي دی او د الله سبحانه وتعالی خایس حسن د هغې مثال له سمندر دی. اوس څاڅکی دومره ښایسته دی چې یو څاڅکي د ټولو کائناتو له دومره حسن ورکړی دی، نو چې هغه سمندر د کم سمندر نه چې دا څاڅکی راغلی دی چې هغه به څومره ښایسته وي. نو غنی خان موږ ته لاره الله طرف ته د تلو څه وښوله؟ د حسن وښوله، د حسن پرستۍ وښوله. عبادت مې ټول لاهو شو، جماعت یو و خدای مې بلو. یعنی منګه زمونږ عقیده څه ده چې یاره عبادات چې دي، یاره مونځونه، روجې او زکاتونه، حجونه، عمرې، بس ذکرونه، دې باندې به الله ته رسي. غنی خان وایي چې نه، په دې نه رسي. لنډه او نیغه لار او واحده لار هم دغه د حسن پرستۍ او د عشق ته، چې ته ستا په زړه کې د حسن پرستۍ هغه انګار پروتي، او چې کله ته حسن ووینې نو ته د حسن د خالق سره ستا مینه جوړه شي او بیا د هغه په لټون کې ته وځې. غنی خان بیا وایي د تقسیم په لویه ورځ ګوره هغه لوی ویشونکي، کله چې تقسیم کېدو د خپلې محبوبې ته مخاطب دی چې زما محبوبې کله چې تقسیم کېدو یعنی ویش کېدو، نو په هغه لویه ورځ باندې الله یعنی چا چې دا ویشل کول، تقسیمول کول، چې ستا بدای ستا بدای او ستا بدای، لکه جایداد د پلار نه پاتې شي بیا په خویندرونو کې تقسیمیږي. نو دغه رنګې انسانان دي، انسان وخلقناکم ازواج، الله سبحانه وتعالی دا څه پیدا کړي دي؟ جوړه پیدا کړي دي. نو د دې کې دې جوړه کې الله سبحانه وتعالی د یو بل دپاره کشش اچولی دی. اوس په دې جوړه کې یو دی نر یو ماده، ښځه او نر. نو ښځه یې څومره ښایسته پیدا کړې ده او نر کې بیا الله سبحانه وتعالی د زنانو دپاره څومره
جاذبیت یې ښه دی. نو غني خان وایي د تقسیم په لوی ورځ یې ګوره هغه لوی ویشونکي چې کله مال یعنې کله تقسیم کوو د نارینه له خپله برخه ورکړله او زنانه له خپله برخه ورکړله. نو اوس زنانه له کومه برخه ورکړې ده؟ مال عشق د شلو راکو. غني خان وایي چې ماله چې الله سبحانه وتعالی سره کړو په دې ویش کې نو هغه یې څه وکړو؟ عشق یعنې مینه د 100 روپو راکړه. 100 روپۍ په هغې وخت کې بې حسابه څیز و. یا د دې نه مقصد دا د کروړاو د اربونو د کربونو خبره ده. نو اوس غني خان وایي چې ماله چې کله الله سبحانه وتعالی ویش کو نو ماله د 100 روپو عشق راکو او تا لره ښایست د 100 تاله د 100 روپو ښایست درکو. اوس دا عشق څه دی؟ دغه کشش دی که نه؟ دا کشش په چا کې اچولی دی؟ په دغې په زنانه کې اچولی دی. نارینه دپاره نارینه چې کله خپله لور ویني، خپله خور ویني او خپله مور ویني، دغه رنګې خپله ښځه ویني نو خامخا د ده زړه به الله طرف ته الوزي. نو دا ویش چا وکړو؟ د الله وکړو. غني خان وایي چې مال عشق د 100 راکو، مال د 100 روپو عشق راکو، تاله ښایست د 100 روپو درکو. ځکه کو چې په تا کې د 100 روپو ښایست نه وی، مثال هغه 100% ښکلی وی او د 80% عاشق په دې کې عشق وی په انسان کې، بیا هم خبره نه کېده. نو الله سبحانه وتعالی انصاف ډېر ښایسته وکړو. نارینه لی د 100 روپو عشق ورکو، طلب ورکو، جذبه ورکړله او زنانه یې 100% ښایسته پیدا کړه. نو دا انصاف الله کړی دی. په دې کې څه بې انصافي نه شوې. او بل انصاف په دې کې دا هم دی چې موږ انصاف وکړو او د تله واخلو چې یاره الله سبحانه وتعالی ته د تلو کومه لار ده نو هغه د عشق لار ده. او عشق چې راځي نو دا انسان په ښکلو څیزونو باندې مینېږي او الله ښکلی دی. نو چې کله انسان الله وپېژني چې هغه ښکلی دی او د ټولو نه او د هر چا نه بې حسابه ښایسته او ښکلی دی نو خامخا انسان به په چا مینېږي؟ په هغه باندې مینېږي. مثال په طور باندې یوه زنانه ده، یو جنۍ ده، هغه په خپلو همزولو کې د ټولو نه زیاته ښایسته ده. نو اوس کو یو ځنګلي انسان راشي نو په ټولو کې به هغه په هغې ښایسته جنۍ باندې مینېږي، دا نورو باندې به نه مینېږي. خوښه به یې د ټول نه ښایسته وي. وجه څه ده چې ټول نه کورونه جونګړي دي او بل طرف ته ښایسته بنګله ده، محل دی. نو انسان به په کم کور باندې مینېږي؟ په ښایسته محل باندې که په دې جونګړه باندې مینېږي، د خاورو په کور مینېږي. نو خامخا چې کوم شی ښکلی دی انسان په هغې څیز باندې مینېږي. نو دا چې دی الله سبحانه وتعالی د ښایست ځکه په څیزونو کې اچولی دی چې انسان له حسن پرستی ورکړي او د حسن پرستی په شا باندې د عشق جذبه ده. په دې کې الله سبحانه وتعالی د مینې یو ماده اچولې ده، انسان مینېږي. نو زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی چې هر کله په ټولو کائناتو کې، نه کائنات خو دغه مخلوق دی خو په هر څه کې د هر چا نه ډېر ښایسته دی. نو بس صرف او صرف د خپل ماده چې کوم قوت الله په موږ کې اچولی د حسن پرستی ده او د عشق ده، دا صرف په انصاف باندې موږ روان کو. چې کله په انصاف روان کو نو خامخا په الله باندې مینېږو. زما عزتمندو د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوی نورو ته یې ورسوي. الله مو خوشحاله کړه.